سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو او د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، تاسو نه زه تقریبا هره ویډیو کې دا غوښتنه کوم چې تاسو دغه ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریکې کړئ او د دې غوښتنې مقصد دا دی چې دلته تقریبا 125 ویډیوګانې ما جوړې کړې دي او د ډېرو پوښتنو جوابونه مې دلته ورکړي. که دا ویډیوګانې ډېرو ملګرو سره شریکې شي نو هغو ته به ډېر معلومات ورسي، ځکه اکثرا ملګري ما نه تکراري پوښتنې کوي، تکراري معلومات غواړي او هغې باندې ما 2-3 ویډیوګانې جوړې کړي، مخکې په هغې باندې ما خبرې کړي. نو ښه خبره دا ده چې دغه ویډیوګانې تاسو ټولو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو ته معلومات ورسیږي او تر څو ټول د صحیح او دقیق معلوماتو نه خبر شي. ملګرو، څه وخت مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه، هغه د فامیل یا د کورنۍ راوستلو دپاره سفارت د فرانسې سفارت چې کوم دی هغه کوم اسناد غواړي، کوم اسناد باید تاسو اماده کړئ، کوم اسناد باید تاسو سفارت ته ورلیږئ تر څو ستاسو فامیل وکولی شي او هغه دلته راشي تاسو سره ژوند وکړي. بیا اکثره ملګرو په دغه ویډیو باندې ما نه یو دا پوښتنه کړې وه چې دغه اسناد چې کوم دي دا چې کله اماده شو دا موږ خپله ولیږو سفارت ته او که د سوسیال له طریقه لیږلی شو. نو زما نننۍ ویډیو چې کوم دی هغه په دې پوښتنې باندې ده. زه غواړم چې په دې پوښتنې په جواب کې یو څو خبرې وکړم. ملګرو، دا ضروري نه چې تاسو دغه اسناد ولیږئ او که سوسیال له طریقې ولیږئ، دا هیڅ خبره نه ده. هر کله چې ستاسو دغه ټول اسناد برابر که هغه چې کوم اسنادونه ما یاد کړي هغه تاسو اماده کړل، دا به تاسو سکین کړئ، د سفارت ایمیل باندې تاسو دا لیږلی شئ. که چاته دغه ایمیل ضرورت وي دغه ایمیل به زه تاسو دلته کمنټ وکړئ، په دې ویډیو باندې به تاسو ته ایمیل د سفارت در ولیږم. په هغه سفارت تاسو سکین کولی شئ، ایمیل لیږلی شئ او تاسو د رندیو غوښتنه کولی شئ. ټول اسناد به اټیچ کړئ په هغه ایمیل کې او سفارت ته به ولیکئ چې دا زما فامیل کورنۍ اسناد دي، دا ټول اماده دي. په تېره شوې ویډیو کې چې کوم اسناد ما یاد کړي هغه ویډیو تاسو کتلی شئ، په هغې کې ما ټول اسناد یاد کړي چې کوم اسناد، نو هغه اسناد به تاسو سکین کړئ، هغه به په ایمیل کې اټیچ کړئ او سفارت ته به یې ولیږئ او د اپاینټمنټ یا د رندیو غوښتنه به تاسو وکړئ. دا یې طریقه کار دی. اوس که دا تاسو د سوسیال له طریقه کوئ هم څه مشکل نشته او که خپله یې کوئ خپله هم څوک کولی شي، خپله هم تاسو کولی شئ د خپل ایمیل نه وکړئ. که د سوسیال نه هم کوئ تاسو د خپل ایمیل نه وکړئ تر څو جواب ستاسو په ایمیل کې تاسو ته راځي او تاسو خبرېږئ. نو دا پروسه دغسې شروع کېږي. نو دغه ایمیل ضروري نه چې تاسو یې وکړئ یا د سوسیال نه وکړئ. که څوک یې خپله کولی شي نو زما مشوره خو دا ده چې خپله یې وکړئ، څه مشکل نه لري. تاسو ته د ایمیل آی ډي د سفارت ایمیل آی ډي ضرورت وي، تاسو درته نه معلومه نو تاسو دلته په ویډیو باندې کمنټ وکړئ، زه به تاسو ټول ته سفارت کوم ایمیل آی ډي چې کوم دا هغه تاسو سره شریکه کړم. تاسو په هغه ایمیل آی ډي باندې بیا ایمیل کولی شئ د خپل ایمیل نه. او دا ایمیل آی ډي چې کوم دا په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت خبره زه کوم، د پاکستان نه که څوک پروسس کول غواړي، پروسه شروع کول غواړي، نو هغو دپاره زه وایم نو دغه پروسه داسې شروع کېږي. بل د دغه پوښتنې بیا زه جواب در کوم چې دا ضروري نه ده چې تاسو یې ولېږئ، دې کې کوم شرط نشته، کوم دې کې څه داسې مثبت یا منفي اړخ نشته چې سوسیال دې ولېږي یا تاسو ولېږئ. که یو کس خپله کولی شي خپله هم تاسو ډومان کولی شئ، که خپله یې نشئ کولی بیا سوسیال ته ورشئ، سوسیال ته ټول اسناد ورلئ، هغه ورته بیا ایمیل لیږي او د رندیو غوښتنه کوي. نو دا هیڅ داسې منفي یا مثبت خبره دې کې نشته دی، کوم اړخ نه لري. تاسو یې هم کولی شئ او سوسیال یې هم کولی شئ. نو مننه ملګرو، نننۍ ویډیو همدومره وه. تاسو چې څنګه پوښتنې تاسو کوم معلومات غواړئ نو تاسو دلته په یوټیوب چینل باندې خپل کمنټونو برخه کې خپل پوښتنه پرېښودلی شئ او زه په راتلونکي هغې کې په راتلونکي به ستاسو ته د هغې پوښتنې جواب درکړم، ویډیو به جوړه کړم، تفصیلي معلومات به درکړم. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو بلې موضوع پورې مو په الله سپارم. په مخه مو ښه.